هلمند کې د کوشتپې کانال تر عنوان لاندې د کرکټ یو ورځنۍ ولایتي سیالۍ پیل شوې. د هلمند ولایت مرکزي لوبغالي کې د هلمند کرکټ امریت له لوري د کوشتپې کانال تر سرلیک لاندې د کرکټ یو ورځنۍ ولایتي سیالۍ پیل شوې. د ورځنیو سیالیو د ټورنمنټ کې د غزني، کندهار، پکتیکا او د هلمند درې لوبډلو ګډون کړی. دا شپږ لوبډلې به په دوو ګروپونو کې لوبې ترسره کوي او په یک ګروپ کې به غزني، راشد خان او د هلمند اطلاعات و فرهنګ ریاست لوبډلې او بي ګروپ کې به د هلمند کرکټ اکاډمي لوبډله، کندهار او د پکتیکا لوبډلې ګډون ولري. هلمند کې داسې مهال د کرکټ ورځنۍ ولایتي سیالي پیل شوې چې پرون جمعه کندهار کې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کورني کرکټ مهالویش سره سم د زونونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ پیل شوې. په هلمند کې د څلورو ولایتو او د شپږو لوبډلو ترمنځ د کوشتپې کانال په ویاړ ولایتي سیالۍ په لارې اچول شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي دی چې د قوس د میاشتې په 14مه له پاکستان څخه 580 کډوال هیواد ته راستانه شول. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه کسان د مرستو ترلاسه کولو په موخه د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان دفترونو ته ورپېژندل شوي دي. خوست ښاروالي د 112 میلیونه افغانیو په ارزښت 9 پرمختیایي پروژې پیل کړي دي. د خوست ښاروالي ویلي چې په دې پروژو کې سړکونه، کانالونه او د بیا رغونې پروژې شامل دي چې ځینې یې بشپړې شوي او د ځینو کارونه یې روان دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې یوې میرمنې د خیاطۍ کارګاه جوړولو له لارې هغو لسګونو نجونو ته چې له ښوونځیو پاتې دي د کار زمینه برابره کړې ده. یو شمېر هغه نجونې چې په دې ورکشاپ کې په کار بوختې دي وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته یې حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د څه باندې 280,000 امریکایي ډالرو له مرستو خبر ورکړ. دغه دفتر پر خپل ټویټر پاڼه لیکي چې ایسلنډ له 2020 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 115 میلیونه کرونډو مرسته کړې ده.